هغه افغان پیلوټ چې په ایران کې ځان ته اور اچولی و خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. مخکیني ویډیو کې مې د دې افغان پیلوټ په اړه معلومات هم درکړي ول، خو اوس غواړم نور په اړه هم وغږېږم. دغه افغان پیلوټ چې محمد امیر نومېده د ایران په مشهد کې ژوند کوو، له سقوط وروسته دلته راغلی و. د شاوخوا 4 کاله زده کړې په افغانستان کې کړې وې. له هغې وروسته یې د همدغه د هوایي ځواک ځینې دورې کړې وې په اماراتو کې او چک جمهوریت کې. له هغې وروسته راغلی و، خپله دنده یې وکړه. سقوط سره وروسته دی نو ډېر افغانان ایران ته نورو ځایونو ته مهاجر شول لاړل. اوس شاوخوا 2 میلیونه افغانان چې تازه ایران پرېکړه کړې دا به له دغه ځایه باسي. دغه افغان نن په مشهد کې ځان ته په عام محضر کې اور واچو چې یو څه وخت لپاره ژوندی و، نن نیمه ورځ شاوخوا ژوندی و، اوس خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. زه وایم که یو څوک دونه مجبوره کېږي، دا چې څه مجبوریتونه یې لرل والله اعلم، خو زه دا خبره کوم که یو سړی په دغه ډول ځان وژنه کوي نو دونه خلک چې همغلته هغه کې هلته لاړ شي وطن د لاسه، که څوک دې هم ووژني حد اقل یو نوم خو یې درپسې چې ولاده د وطن لپاره ځان شهید کړه، د وطن لپاره یې قرباني وکړله. نو دغه ډول مرګ یعنې څه؟ لکه خپل کورنۍ ته به دې کوم نوم پرېښوده، خپل وطندارانو ته دې کوم نوم پرېښوده، یا همدغسې نور. په هر حال افغانستان کې مجبوریتونه شته، دې کې شک نشته، مشکلات شته، دې کې شک نشته، خو دا د حل لاره نه ده چې په دغه ډول دې وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې د طالبانو حکومت نه مو غوښتنه همدا ده چې دوی باید د هغه افغانان چې مطلب اوس په ایران کې دي شاوخوا 2 میلیونه دي چې دا ایرانیان ورته ویلي چې تاسې ځئ خپلې خاورې ته، دې کې زیاتره د افغان پوځ سرتیري دي. نو هیله مې همدا ده چې دوی لپاره زمینه سازي وکړي، دوی ته ډاډ ورکړي چې تاسې راتلی سئ، خپل وطن هم ده، خپله خاوره هم ده، واوسېږئ ورکې او د یو افغان په توګه هلته ژوند وکړئ. نو زه فکر کوم چې دغسې فاجعو نه به ټول افغانان وساتل سي او په نارمل به خپل وطن ته راسي، خپل وطن کې به زندګي وکړي، یا به یې پوځ کې وکړي، یا به یې مثلا نورو اداراتو کې وکړي، که نه خپله خواري او غریبي به کوي، نور مسلکونه هم هر ځای کې شته کولی شو، په هغه ځای کې به خپل د کورنۍ لپاره یو مړی حلال رزق پیدا کوي. خو که دوی دغه داد پیدا نه کړي، ځکه یو ډول ډار دی ټولو سره ده، بالخصوص پخواني امنیتي ځواکونو سره یا د تېر نظام کې چې چا کارونه کړي، ډېر افغانستان کې مو نارمل ګرځي، خو ډېریو سره دا طرز ځکه موږ وخت نه مخ په سوشل میډیا باندې خبرونه ولیدل، په رسنیو کې مو ولیدل چې ځینې افغان سرتیري شکنجه سوي دي، ځینې وهل سوي دي، ځینې ورک سوي دي، ځینې وژل سوي دي. دا خبرونه ولیدل، طبعا په دوی باندې تاثیر کړی دی. خو اوس دا کار چون طالبان اوس د افغانستان په افغانستان کې حاکم دي، زور یې رسېږي، هملته دوی یو دولت جوړ کړی دی، یو قانون یې جوړ کړی دی. نو دولتونه د همدې لپاره جوړېږي چې باید خپل ولس ته خدمات وړاندې کړي. نو دا مې یوه دنده ده چې باید تاسې هغه چې له ډار نه تښتېدلي، تللي، خفه سوي، هر ډول چې تاسې ورته ترجیح ورکوئ، نو ښه خبره ده چې یو داد ورته ورکړئ، په خیر خپل وطن ته راسئ. نو ښه دا ده چې بل وطن کې ځانونه